أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الكتاب او منگا را لگلے دیتا تا کتابو بالحق پرشتیا سرا مصدقا تصدیق انکے دے لما دعغصو بینا یدیہی چد دینا مخیدی من الكتابی د کتابوننا ومهيمنا عليه او ساتن کې دې پاغي باندې فاحكم بينهم بما انزل الله فیصلو کلا په میاند دې کې پاغ سوچ الله را لګلې دي ولا تتبع اهواءهم او مزا په خواهشاتو د دې پسې اما جاءka من الحق ولا تتبع اهواءهم او مزا په خواهشاتو د دې پسې چې واړوي تا اما جاءka من الحق دا غسنا چراغله تا د حقنا لكل جعلنا منكم شرعة د هر چا د پارا منګرځول استا سنا شریعت ومن حاجه او واضحه لارا ولو شاء الله غوث الله پاک لجعلكم امه واحده نو خامخا تاسو به ګرځولې وې ټولګي یو ولکن ليبلوکم لیکن امتحان کوي پتا سبانه پی ما تاکم فاسکه چې درکړې دي تاسو ته فاستبقوا الخيرات مخواله وکړو نیکو ته الى الله مرجعكم جميعا خاصو الله تا ګرځیدل استاسو دی ټولا وينبئكم خبر بدر کی تاسو ته بما كنتم فيه تختلفون فاغس کی چې تاسو پای کې اختلاف وکړی دی مخکې د تورات او د انجیل فضیلت او د هغه اهمیت او هغه بیان کو وسو د قران کریم اهمیت او د قران کریم عظمت او د قران کریم مخکنو کتابونو باندې فوقیت او چتواله هغه بیانې قرآن کریم نچ سمرا مخکنی کتابونه هغه تیر شوی دي نو دا قرآن کریم دا هغه تصدیق کوي او پاغي باندې دا غالب دی او دا غټول کتابونو نگران او نگهبان دا قران کریم او اغا ګرځولې شوی دی بیا دلته کې دا خبره ذکر کوي چې ای زما رسول ته د دوی په میانس کې قران کریم باندې فیصله کوا او د حق نه اولیدو سره د تیر شو دینونو والو د خواهشاتو تابعداري مکوا او بیا تفسیر او زاد المسیر کې ویا چې ګوره په هر زمانہ کې هر یو قوم د پار الله یو شریعت ورکړي او یو دین ورکړي او
نو ګوره تاسو له الله اسلام درکو، تاسو له الله دین درکو، نو د دې تابعداري په تاسو باندې لازمه ده. ګوره تورات والو له تورات ورکلو، انجیل والو له انجیل هغه ورکلو. نو ګوره تاسو ته الله دین اسلام درکو، نو تاسو بعد د دې دین اسلام او تابعداري وکوي. بیا شرعتا و منهاجا، شریعت پاسل کی اغلار ته ویل کیږي چې ګذر ته ورغلی وي، او دا د شروعنا هغه سره شوی دی، یعنی په یو کار شروع کېدو ته ویا. نو د شریعت نه مراد د لارې ابتدا ته ویا، چې خلک د ابتدا نه پای باندې سو کی شروع کوي. د دې وجنا شرایع الاسلام او منهاج ویل کیږي الطريق والبين والواضح، کارا لارې ته ویل کیږي منهاج. شرع وړه لاره چې فروعي احکام یعنی احکام عملیو ته اشاره ده. منهاج ولې لاره چې اصول او معتقدات هغه ته بده کې اشاره ده. بیا علماوی چې د ټولو دینونو اصول هغه تقریبا هغه یو شان دي، او احکام عملیو کې پدې کې بیا معمولی شان فرق واغشته ده. دویم قول د امام مجاهد دی، هغه وایي ای سبیلا و سنة، شرع سنت ویل کېږي او منهاج ویل کېږي ښکاره لارې ته. امام بخاری دا معنا کوي. دریم قول دار شرع ابتدا د لارې ته وي، منهاج مستمر همیشه د تلو لارې ته ویل کېږي. سلورم قول دار شرعتن شریعتن موصلتن الالله، یعنی شرع دا سلارو چې الله ترسون کی دا، ومنهاجن اے طریقا واضحا فی الدین تجرنا علیه، منهاج یعنی په دین کې ښکار لارا چې تاسو با پاغي باندې روانه گئیا، پاغي باندې با روانه گئ. ولو شاء الله جعلكم امه واحده، او کو غختل الله پاک نو خامغه تاسو به ګرځولې وې ټول گئیا و امه واحده، یو ټول کې هغه به تاسو ګرځولې وې. یعنی که الله غختل نو ټول انسانانو لپاره به یو دین او یو کتاب هغه به را لګلې وې. حلال حرام عقاید و نظریات دا بعد ټولو یو شانې به وي، او الله په دې کې امتحان کوي. امتحان هغه د دې لپاره کوي چې څوک تعصب کوي، څوک خبره مني او څوک هغه کې خبره نه مني. ولکن لیبلوکم، لیکن امتحان کوي پتا سبانه پی ماتا کوم پاس کی چې درکلی دی تاسو ته. پس تبقوا الخيرات مخواله وکړو نیکو ته، یعنی نیکو کارونه کویا. الی الله مرجعکم، خاص الله تا ګرځیدل تاسو دی جميعا ټول. فینبئکم، خبر بر کی تاسو ته بما کنتم فيه تختلفون، فاغه سکی چې تاسو پای کې اختلاف واغه کړی دی. وانزلنا الیک الکتاب، او مونږه را لګلې ده تا ته کتاب بالحق پرشتیا سره، مصدقان تصدیقون کې ده لما بین یدی دا هغه سوچ د دینه مخکې دی، من الکتاب د کتابونو نه، ومهیمنا علی،
او ساتون کې دې باغ باندې پاحکم بینهم فیصله وکړه په میانځو د دوی کې بما انزل الله پاسو چې الله را لګری دي ولا تتبع اهواهم مذا په خواهشاتو د دې پسې چې واړوي تا عما جاءك من الحق دا سنا چې راغله تا ته د حق نه لكل جعلنا منكم شرعه د هر چا لپاره مونږ ګرځولې ستاسو نه شریعت و منهاج واضح لار ولو شاء الله کومه الله پاک لجعلكم امه واحده خامخا تاسو به ګرځولې وې ټولګي یو ولکن ليبلوکم لیکن امتحان کې پتا سو باندې بما تاکم فاسکی چې درکړې دي تاسو ته پس تبقوا الخيرات مخواله وکړو نیکو ته الى الله مرجوکم جميعا خاص الله تا ګرځیدل تاسو دي ټول پينبئکم خبر بدر کی تاسو ته بما کنتم فی تختلفون پاس کی چې تاسو پای کې اختلاف کړی دی اللهم قبلنا في رضاك واتقنا من شرك